سلامونه دوستانو، نیکی هیلې او احترامات. دلته به موږ تاسو ته د ژوند د فلسفې او د تاریخ په اړه خبرې درکړو. داسې خبرې چې تاسو ته د نوي ژوند او د پوهه الهام درکړي. له پخوانیو وختونو څخه تر نن پورې موږ به تاسو ته هغه کیسې وڅېړو چې ډېرې زیاتې مهمې دي او لا تر اوسه هم دوام لري. موږ به د پښتو په تاریخ اړه هم خبرې وکړو او دا چې څنګه پرمختګونه مو راتلونکي لار برابروي. زه دا غواړم چې راسئ د یو بل په شریکه سره، د یو بل په مرسته سره، د یو بل په ګډون سره و دې سیمه ته سره راوړو، یو بل ته څه ورسوو. زموږ تاسو سیمه چې ده هغه ډېر پرشا ده، ډېر کار غواړي. زموږ تاسو خوندې مندې وروڼه دا ډېر بربادي په دې وطن کې ډېر شاته دي. دنیا چې ده هغه بله خواته روانه ده. نو داسې نه وي چې زموږ تاسو تاریخ هغه شاته پاتې سي او دومره خوږه چې موږ تاسو په یو بل اپس کې مینه لرو، یو ډېر لوی راتلونکی چې کومه تاریخ پاته دی موږ تاسو ته، نو د یو بل په شریکه سره یو بل ته سره ورسوو. په دې سیمه کې موږ تاسو چینج راولو، یو نوی کار وکړو، د یو بل په کار ورسو او راسئ په دې سفر کې راسره یوځای.